دې خلکو چې کله دعوت وواو نو بس د هغې بیا په شرابو باندې ولګېدل او شراب یې پسې وڅکل او داسې شراب یې وڅکل چې بس مکمل یې عقلونو کار پرېښودو په نشه کې مکمل مست شو داسې مست شو چې داسې حد ته ورسېدل چې یو بل ته کنزل ویل شروع کړل یو بل ته داسې د مذمت اشعار ویل شروع کړل شعرونه به ویل او په هغې کې به د یو بل مذمت بیانوو یو بل ته به سپکې سپورې خبرې کولې او داسې نشه پې چړاو شو چې په یو بل باندې راکېښودل وهل یې شروع کړل نقصاني شي د شراب ښه دا انتهایي خطرناک شی عمر رضی الله عنه داسې کار وکړو چې راغی پیغمبر علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شو نبي علیه صلات وسلام ته وویل وایي موږ له فتوا راکړه فتوا لکه اوس خلک په مفتیانو پسې لاړ شي که نه لکه پلانکې مسلې متعلق فتوا راکوي نو عمر رضی الله عنه یو بل صحابي ورسره و دا راغل پیغمبر علیه صلات وسلام پسې او وایي موږ ته د شرابو د جوارۍ متعلق څه فتوا راکړه ځکه چې خلک په دې کې ډېر زیات عادت شوي دي خلک د شرابو عادیان شوي دي د جوارۍ عادیان شوي دي او دغه دواړه شیزونه نقصاني دي حرام خو نه دي خو نقصان پکې دی دنیاوي نقصان پکې هم دی او اخروي نقصان پکې هم دی نو موږ له دې متعلق څه فتوا راکړه نو الله جل شانه دا آیت را نازل کړو یسألونک عن الخمر والمیسر دا مسلمانان دا ستا د ملګري ستا د صحابه کرام دا ستا نه تپوس کوي د شرابو متعلق او د جوارۍ متعلق نو ته ورته ووایې چې په دې کې ډېره غټه ګناه ده د ګناه مطلب دا نه و چې دا شراب حرام دي څه باندې پوهېږي خو دې عقل ته نقصان وررسوو نو د دغې وجې نه یې ورته ګناه وویله څه باندې پوهېږي دنیاوي نقصان پکې مسلمانانو ته رسېدو نو د دغې وجې نه یې ورته ګناه وویله بل دا چې ډېر زیات نقصانات یې وو ډېر زیات مضر اثرات یې وو نو د دغې وجې نه ورته الله جل شانه ګناه وویله او اسم اطلاق په ډېرو معنو باندې کېږي ګناه ورته هم ویلی شي ګناه معنی هم کېدلی شي غلط کار معنی هم کېدلی شي بد څیز یا بد کار دا معنی هم کېدلی شي نو دغه معنی هم کولی شي چې یاره دا ډېر بد څیز دی څه باندې پوهېږي یا ډېر زیات د ګناه څیز دی نو الله جل شانه فرمایي چې قل فیهما اسم ته ورته ووایي چې په دغې کې ګناه ده کبیر ډېره غټه ګناه ده ومنافع للناس او د خلکو دپاره پکې فایدې هم دي نو اوس په شرابو کې به څه فایدې څه فایدې پکې شته که تاسو ته پته نشته ډېرې زیاتې فایدې دي پکې لکه زه هم معلوم نه کړم شرابو فایدې چاته معلوم دي حسن ماما وایي او ماما لیدلې دي دي چېرته او لیدلې دي نه بدن له ډېره غټه فایده ورکوي طاقتور څیز دی او نه د ډېرو بیماریانو علاج هم دی او بل دا چې کمزوري د یخ نه ختموي دا خو جو اوس مسله ده خو لکه د شرابو ډېرې زیاتې فایدې دي د یونان یو حکیم تېر شوی دی ډېر پخوا زمانه کې لکه دی پېژني دی پکې صحیح و غلط پېژني د یونان یو حکیم دی ابن سینا نوم یې تاسو به اورېدلی په دې کتابونو کې د سکول کتابونو کې باندې دارس هغه په دې حکمت باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي په دې طب باندې ټیک شوله که نه دا کوم د حکیمانو دا کوم علاجونه او دا کومې دوايانې موایانې دا ټوټکې موټکې په دې باندې ډېر زیات خبرې اترې په هغې کې کړلي ټیک شوله نو هغه د شرابو ډېرې زیاتې فایدې لیکلي دي چې په شرابو کې 50 فایدې دي 50 فایدې انساني بدن ته دغه شرابو نه وررسېږي ټیک شوله نو چې هغه فایدې وګورې نو ته به وایې چې یاره دا شراب مې اوس خواته وی بس هر ټایم مسکلی څه پوهېږي خو هغه چې هغه کومې فایدې لیکلي دي نو په هغې پسې وروسته بیا 150 نقصانات لیکلي دي د شرابو اول یې 50 فایدې لیکلي دي وروسته یې پسې بیا 150 نقصانات لیکلي دي نو مطلب دا دی چې درېیمه حصه فایده ده پکې درېیمه حصه 50 او 150 150 چې په 3 تقسیم کړي نو 50 راځي نو درېیمه حصه پکې فایده ده او 2 حصې پکې نقصانات دي نو نقصاناتو له به ترجیح ورکړي که فایدې له فایدې له به ترجیح ورکړي که نقصاناتو له بهرحال دغه فایده به پرېږدې په څه باندې پوهېږي په یو څیز کې لږه فایده ده او نقصان یې ډېر دی نو دغه نقصان د وجې نه به یې پرېږدې لکه زه اوس تاسو ته خبره کوم صحابه کرامو د څه د وجې نه پرېښودلي وو حرام شوي نه وو پرېښودل د څه د وجې نه پرېښودل د دې وجې نه چې نقصان پکې ډېر دی فایده یې هم شته دی ډېره زیاته فایده یې ده خو د فایدې په 3 چندی نقصان سیوا دی نو دغې وجې نه بیا صحابه کرامو پرېښودل یو بله مسله دا ده چې د دې شرابو متعلق الله جل شانه په قرآن مجید کې تقریبا 4 آیاتونه را نازل کړي دي څه باندې پوهېږي یو خو دا آیت دی چې تاسو ته ما وایي یسألونک عن الخمر والمیسر چې دا آیت الله جل شانه په دغه موقع باندې را نازل کړو دا 2 نمبر آیات دی ٹھیک شوله که نه بل دا دی چې قرآن مجید یو بل آیات دی من ثمرات النخیل والاعناب په دغه کې د شرابو بحث دی په څه باندې پوهېږي چې د انګورو نه او د دغه سیزونو نه به شراب جوړول د کجورو نه او د انګورو نه د دغه سیزونو نه به شراب جوړول نو په دغه آیت کې ورسره صرف د نشې ذکر دی معمولي چې دا سیزونه چې کوم دي دا مسکر دي مسکر معنی دا چې نشه ده پکې څه نشه پکې راځي په څه باندې پوهېږي نو دغه آیت اوله زمانه کې را نازل شوی په اول ځل باندې خو په دغه آیت کې هم د حرمت حکم نه راغلی چې دا حرام دي
څه پوهېږي. بیا دویم نمبر باندې دا آیت را نازل شو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس. فایدې پکې هم شته دي. دلته پکې دا خبره وکړه چې فایدې پکې هم دي. نو دلته هم د حرمت حکم رانغی چې لکه دا شراب حرام دي. خبره باندې ورسېدي. بیا د دې نه پس یو حکم بل هم راغلی دی. ټیک شوله. د هغې نه پس بل حکم راغلی په هغې باندې بیا دا شراب حرام شو. نو یو ځل خو عمر رضی الله عنه راغی د پیغمبر علیه الصلوة والسلام یې تپوس وکړو چې دا شراب خو نقصاني څه دی دې متعلق هم د څه فتوا راکړه. نبي علیه الصلوة والسلام ورته دا آیت د الله جل شانه تلاوت کو. د الله جل شانه طرف نه دا آیت په هغه وخت کې را نازل شو چې دا ستا د ملګري ستا نه د شرابو متعلق تپوس کوي. نو ته ورته ووایه چې په دغه کې ګناه هم شته دی خو فایدې هم شته دی. خو دا کومه فایده چې ده نو د دې نه دا نقصان سیوا دی. ځکه دلته فرمایلي چې واسمهما اکبر من نفعهما. د دې دا کومه ګناه چې ده د دې چې دا کوم نقصان دی دا د فایدې نه سیوا دی. نو چې کله مسلمانانو دا خبره واورېدله چې لکه ګناه یا نقصان د فایدې نه سیوا دی نو هغو سوچ وکړو چې لکه د یو څیز د فایدې نه نقصان سیوا دی نو ولې زه استعمال کړم. نو اکثرو صحابه کرامو پرېښودل ځکه نقصان ورپکې که نه. بله واقعه دا راپېښه شوله چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو بل صحابي دی عتبان ابن مالک. دا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام صحابي دی. د دې کار وکړو چې د صحابه کرامو له دعوت کړی دا هم ډېر غټ دعوت و او ډېر غټ خلک پکې راغلي وو. ډېر زیات میلمانه وو. ډېر زیات صحابه کرام مسلمانان راغونډ شوي او دوی له دعوت کړی و. دې خلکو چې کله دعوت وواهو نو بس د هغې بیا په شرابو باندې ولګېدل او شراب یې پسې وڅکل او داسې شراب یې وڅکل چې بس مکمل یې عقلونو کار پرېښودو. په نشه کې مکمل مست شو. داسې مست شو چې داسې حد ته ورسېدل چې یو بل ته کنزل ویل شروع کړل. یو بل ته داسې د مذمت اشعار ویل شروع کړل. شعرونه به ویل او په هغې کې به د یو بل مذمت بیانوو. یو بل ته به سپکې سپورې خبرې کولې او داسې نشه پې چړاو شو چې په یو بل باندې راکېښودل وهل یې شروع کړل. نقصاني څیز د شراب ښه دا انتهایي خطرناک شی. نو دغه حالات چې کله وشو نو بیا یو انصاري صحابي و او دله د اوښ یو حصه په لاس ورغله. اوښان بیا حلال کړي وو که نه دعوت دپاره. نو یو شی وله په لاس ورغی او هغه یې راواغستو او یو صحابي د پیغمبر علیه الصلوة والسلام سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه له پې دا سر وواو. نو چې دا سر یې پې وو نو سر یې مات شو او د سر نه وینه را روانه شوه. نو صحابه کرام ډېر زیات پریشانه شو. عمر رضی الله عنه بیا پریشانه شو چې لکه دا خو ډېر خطرناک شی دی شراب. دا مسلمانان هغه شراب وڅکل او په یو بل باندې راایښودلي دي. نو که په دې وخت کې چېرته دشمن په دو باندې راغی دشمن پې راغی نو بیا به لاسه چل کېږي. په دې څه باندې پوهېږي. نو عمر رضی الله عنه اوس ډېر سخت پریشانه شو او الله جل شانه ته متوجه شو. وایي الله د دې شرابو متعلق ښه صریح حکم را نازل کا چې بس دا مسلمانان د دې لعنت نه واوړي ایسته. او عمر رضی الله عنه به نس کل ګورئ ښه. عمر رضی الله عنه چېرته شراب نه دي څکلي. چې کله مسلمان شوی لا شراب وروسته حرام شوي. عمر رضی الله عنه مخکې مسلمان شوی دی خو هغه چېرته شراب نه وڅکلي ځکه چې نقصاني څیز و د سړي عقل پکې کار پرېښودو. او هغه ډېر زیات بهادر سړی و که نه. هغه وایي چې شراب وڅکم نو عقل به مې کار پرېږدي دښمن به راغلی زما نه بیا سر والی زه به خبر نه یم. نو بهرحال دغه مسله چې کله راپېښه شو چې صحابه کرام یو بل ووهل او دا بد غوبل یې وکړو. نو بیا عمر رضی الله عنه الله جل شانه ته متوجه شو چې اوس د دې شرابو متعلق څه حکم را نازل کا چې بس دا مسلمانان د دې څیز نه واوړي د دې نشې نه واوړي. نو الله جل شانه پسې بل آیت را نازل کو چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. تاسو اوس د دې نه ځان وساتئ. نو په صراحت سره حکم راغی چې شراب او دا څیزونه میزونه هغه څیزونه چې هغه نشاور دي په هغې کې نشه ده دا څیزونه په تاسو باندې حرام شو. د نن نه پس به یو مسلمان هم دې ته نه ورنږدې کېږي دا به نه څکي.